کاکا ته څه شي ته فکر کوې؟ طاهره دا په موټر کې څه کوي؟ کېدای شي بوټان مې دننه راوړې. سمه ده در وړم یې. تا موټر ته پورته کړې وه؟ زه د پردي سړي ښځه ولې موټر ته پورته کړم؟ همدلته اوسه، لور مې ویده کومه بېرته راځم. سر دې دننه که. ولې هرومرو ویده ته مو تسلیموې نو څه شي ته په تمه یې؟ یوه شېبه صبر وکړه. مور مې مه وهه. ارامه اوسه ګرانه، موټر یې تاوان نه رسوم. په لاس دې څه شوي دي؟ مات شوی دی لکه چې دا کار ودت کړی. ګوره ښکاره ده چې له هغه نه تښتېدلې او بیا دا وړوکی ماشوم دې ځان سره راوستی. همدلته په تمه اوسه. آسیا ورېنداره مې چې راغله بیا دې روغتون ته بیایي. زه روغتون ته نه ځم، موږ خپله ستونزه حلوو. نه ګوره مه وېرېږه، نه غواړم تاسو بیرته ولېږم. هغه احمق ته خبر نه ورکوم، سمه ده؟ څنګه در باندې باور وکړم؟ ځکه چې زموږ په سیمه کې موږ هېڅکله مېلمانه نه ځوروو. اوس غلي کېنئ او مه وېرېږئ، په تمه اوسئ. ورېنداره چېرته منډې وهې؟ یو سلام هم نه اچوې. سلامونه مې ومنئ هلکانو. خپلې خیرنې جامې مو ټولې کړئ. زه مې پلار کره ځم. کله چې بېرته راغلم بیا ټولې مینځمه. زه لاړم. څه په لاسو خو یې نه مینځې، ماشین یې مینځي. نو دې ته ګوره. اوه لا نو زر کوه. پلار جانه آسیا جانه په خیر راغله زما ګرانې لورې. ژوندی اوسې؟ څنګه یې لور جانې؟ ښه یم پلاره، ته څنګه یې؟ ښه یم، د خدای شکر دی. څه ته په تمه یې؟ هله نو راښکته شئ. ولې دې موږ دلته راوستو؟ ودې ویل چې روغتون ته نه ځئ، خو ګوتې دې باید پاسمان شي. عثمان کاکا په دې کارونو ښه پوهېږي. هله نو راځه ګرانه. السلام علیکم عثمان کاکا. علیکم السلام طاهره زوی، ستړی مه شې، په خیر راغلې. ژوندی اوسې عثمان کاکا. کېدای شي چې دننه لاړ شو. هو ولې نه، ته هم په خیر راغلې لور جانې. بوټان دې باسم ګرانه. هله نو ګرانه.
کښېنه زوی جانه. مه ویرېږه. اسې لورې ته دا ښکلی هلک بوځه چې باغچه وګوري بیا یې بېرته راوله. راځه چې لاړ شو ګرانه، لږ به چکر ووهو. زه غواړم مور نه مې ساتنه وکړم. ګرانه ما درته څه ویلي وه زوی جانه، تر څو چې لوی شوی نه یې باید زه درنه ساتنه وکړم. زه ښه یمه، مه ویرېږه، سمه ده. او کیدای شي چې په باغچې کې ښکلي آسونه وي. رښتیا وایې مورې؟ نه غواړې چې یو ځل یې وګورې؟ راځه چې ویې ګورو ګرانه. دا راته په ځای کولی شئ؟